السلام علیکم ګران شاګردانو الله دې وکړي چې روغ جوړ بس راځو د نن سبق ته د نن سبق چې دی هغه بیا هم د انګریزي هغه جملې دي چې هغه موږ په ورځني ژوند کې د سپیکینګ لپاره ډېرې زیاتې استعمالوو خاص کر د پیسو په باره کې د کاروبار په باره کې دا نو داسې جملې دي چې لوی و کوچنی هر څوک ځکه کاروبار او پیسې د دې سره زموږ ژوند ډېر زیات تړلی دی نو ځکه دا جملې بیخي ډېرې زیاتې استعمالېدونکې دي نو که غواړئ چې دغه جملې چې موږ په ورځني ژوند کې ډېرې زیاتې استعمالوو په انګریزي کې زده کړئ نو د نن ویډیو د همدې لپاره ده راځئ د ویډیو در پای راسره وګورئ تاسو به نن په دې هکله باندې بیخي ډېرې زیاتې جملې زده کړئ دا ټولې د پیسو د کاروبار په باره کې دي اوله جمله ده He earns handsome money monthly He earns handsome money monthly هغه د میاشتې ښه پیسه ګټي ښه ډېر معنا ښه ګزاره پیسه ګټي ویډیو سره لایک کړئ اوس به راسو دا نورو جملو Please give me some discount Please give me some discount مهرباني یو څه ښه کې وکړه یو څه رعایت کې وکړه یو څه کم کړه She needs some debt She needs some debt دا debt ویل کېږي debt نه ویل کېږي هغه یو څه پور ته اړتیا لري You have to pay bill every month You have to pay bill every month ته باید هره میاشت بیل ادا کړې جمع کړې He got bankrupt He got bankrupt هغه ډیوالي سولو هغه څوک چې پیسې له لاسه ورکړي He has enough pocket money He has enough pocket money د هغه سره په جیب کې ښې ډېرې پیسې دي Send some balance on my number Send some balance on my number زما پر نمبر یو څه پیسې راولېږه بیلنس نو پیسو ته وایي Do you have change for 100 rupees Do you have change for 100 rupees آیا د 100 روپو مات لرې در سره دی I don't take loan I don't take loan زه پور نه اخلم He is frugal man He is a frugal man هغه یو کم خرڅ سړی دی چې هغه څوک چې پیسې بچاوي Can you borrow me some money Can you borrow me some money آیا یو څه روپۍ راپورولی سې یا په پور ته راکولی سې یا رااخیستلی سې بارو معنا د چا په پور پیسې اخیستل Yes I will lend you some money Yes I will lend you some money هو زه به یو څه پیسې درکم په پور درکم lend معنا په خپله په پور ورکول When will you return my money When will you return my money زما پیسې به کله بیرته راکړې یعنې را واپس به کړې I need money right now I need money right now زما اوس سم د لاسه پیسو ته اړتیا ده اوس ځي پر ځئ Reserve some money Reserve some money یو څه پیسې بچاو که وسپموه پټې که Can you change or break 1000 rupees Can you change or break 1000 rupees آیا 1000 روپۍ ماتولی سې ماتې لرې چینج او بریک دواړه د دې لپاره راځي بدلول یا ماتول بریک معنا ماتول How much money do you earn How much money do you earn څو پیسې ګټې The dollar's price is increasing day by day The dollar's price is increasing day by day د ډالر بیه ورځ په ورځ زیاتیږي ډیریږي لوړیږي We collected the funds for school We collected the fund for school موږ د سکول لپاره فنډونه جمع کړل یا مې فنډ جمع کړي You should deposit some amount You should deposit some amount ته باید یو څه پیسې جمع کړي amount هم پیسو ته وایي He gets good salary He gets good salary هغه ښه معاش ترلاسه کوي تنخواه ترلاسه کوي They gave donation to the Mubarak Foundation They gave donation to the Mubarak Foundation دوی مبارک بنسټ ته چانده ورکړل Pension is only for government employees Pension is only for government employees پنشن یوازې د دولتي کارکوونکو لپاره ده پنشن چې څوک د کار سپارې وسره سرکار څخه هغه موت پیسې Asim gets allowance monthly Asim د میاشتې وظیفه ترلاسه کوي د حکومت لخوا یو کس ته د هغه د قابلیت په وجه باندې یا د هغه د عذر په وجه باندې چې هغه معذور وي هغه ته څه پیسې د میاشت پر بنیاد ورکوي و دې ته موږ ته الاونس وایي یا سکالرشپ هم ورته وایي He spends as per his budget He spends as per his budget هغه د خپل بجټ سره سم خرڅ کوي د خپلې ګټې سره سم خرڅ کوي پیسې خرڅوي
He gets 1000 rupees wages for his work. He gets 1000 rupees wages for his work. هغه د خپل کار څخه 1000 روپۍ روزانه ترلاسه کوي. یعنی مزدوري کوي 1000 روپۍ روزانه ورکوي. I pay for my school fees. I pay for my school fees. زه د سکول فیس جمع کوم یا د خپل سکول فیس جمع کوم. The government should give subsidy. The government should give subsidy. حکومت باید مرسته وکړي. دا جی او بی ټي ما مختصره د ګورنمنت توري خو غټ دی. دا ما مختصره لیکلی خالي جی او بی ټي چې دا معنا ګورنمنت. I withdraw money from ATM. I withdraw money from ATM. زه پیسې د ATM څخه راباسم. withdraw پیسې راایستل او ATM خو نو د بانک هغه سیستم دی چې دغه څخه پیسې راوځي. ATM یې شارټ کټ نوم دی. مننه ګران شاګردانو، دا زموږ د نن جملې ولې د سپیکینګ دپاره. الله حافظ.